دلوی زمکی آسمانونا شنا سندونا جگ جگ غرونا دا خطول استا پیدا دی یا اللہ یا اللہ دا خطول استا پیدا دی یا اللہ یا اللہ جمادت کنا باتا دی جوہر یا کعارض یادی قسم قسم مخلوقات دی کدش پگوڑا جہاد دی کعزت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د قیامت علامات. درنو اوریدونکو، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې کله موږ ته د قیامت علامې بیانوي نو فرمایي د قیامت د علامو نه یوه علامه دا ده چې په لوړپوړو کورونو به فخر کیږي او نالایقه مشران او حکمرانان به را پیدا شي. د بخاري او د مسلم حدیث دی. راوی د حدیث حضرت عمر او حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنهما دي. دوی فرمایي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضور ته یو کس راغی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه یې پوښتنه وکړه ای د الله رسوله قیامت کله دی؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ځواب ورکړه زه او ته په دې معامله کې سره برابر یو. د څه په اړه چې تا ته معلومات نشته ما ته هم معلومات نشته. یعنی لکه څنګه چې تا ته معلومات نشته چې قیامت کله دی همدارنګه ما ته هم په دې اړه باندې معلومات نشته. نو هغه سړي بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وویلې کله چې د قیامت په هکله باندې معلومات نه لرې نو ما ته د قیامت علائم او علامات راته ووایه. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ځواب ورکړه ځینې علامې د قیامت دا دي ښځې به داسې لورګانې وزیږوي چې دوی به په خپلو میندو باندې امرونه کوي. دا حالات درنو اوریدونکو نن موږ او تاسې په خپلو سترګو باندې وینو. داسې خویندې او داسې لورګانې شته دی چې هغوی د خپلو میندو په قدر او په عزت باندې نه پوهیږي بلکه د خپل خوراکي توکي او څکاک لپاره اوبه هم په خپلو میندو باندې راغواړي. ځورول، شکنځل کول، بدې او ردې خو لا تاسو پرېږدئ. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت د علامو نه یوه علامه دا ده چې میندې به داسې لورګانې وزیږوي چې هغوی به په خپلو میندو او په خپلو مورګانو باندې امرونه کوي. دا هغه څه دي چې څوک په دې باندې سترګې نشي پټولی. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بل علامه یې دا ده چې تاسو به داسې حالات وګورئ چې هغه خلک چې پښې لوڅي او بدن لوڅي ول سخت غریب ول هغوی به په غرونو کې ګډې او بیزې څرولې. هغوی به جګ جګ کورونه جوړ کړي او په خپلو کورونو او بنګلو باندې به بیا فخر کوي. دا هم درنو اوریدونکو هغه څه دي چې نن ورځې موږ او تاسو په خپلو سترګو باندې وینو. هغو کسانو چې څو بیزې او څو ګډې به درلودلې هغه به په غرونو کې څرولې یا به خلکو ته اوبه ورکولې. سخت لاستنګي ول. نن په ښاریو کې دومره جګ جګ کورونه او مارکیټونه جوړ کړي دي چې په هغو باندې فخرونه هم کوي او د خپل ماتحت خلکو ته ډیر په بده سترګه باندې هم ګوري. دا هم هغه واقعیت ده چې په دې باندې څوک سترګې نشي پټولی.
دا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه څخه روایت شوی حدیث و او د ابو هریره رضی الله تعالی عنه په روایت کې راځي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل کله چې تاسو پښې لوڅي بدن لوڅي کاڼه او ګونګیان خلک د ملک پادشاهان وګورئ نو هغه وخت به تاسو قیامت ته بیخي نږدې یاست. د جګو جګو کورونو جوړونکي او بیا په هغې باندې فخر کوونکي خلک په اوسني وخت کې شته. د داسې اولادونو زیږول چې مور او پلار باندې امرونه کوي په اوسني وخت کې پرته له شکه شتون لري. کم خلک چې شتمن دي هغوی خو لوړې لوړې بنګلې او کورونه جوړوي، مګر کوم خلک چې د نن لري او د سبا نه لري هغوی هم په خپله خیټه او اولاد او ځان باندې ظلم کوي، ځان قرضداره کوي خو د بنګلو جوړولو په فکر کې اخته دي چې په څه ډول هسکې او ښکلې بنګلې جوړې کړي. په کومو ځایونو کې چې د انسان د نورو اوصافو ستاینه او صفت کیږي هلته د هغه انسان ستاینه هم کیږي څوک چې د عمده کور، ښکلې حجرې، د ښکلي موټر او د ښکلي بنګلې خاوند وي. که څه هم پښې لوڅي او بدن لوڅي خلک به یا تر اوسه پادشاهان شوي وي او یا به نه وي، خو په راتلونکي کې به ضرور داسې خلک هم راشي ځکه چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یې پیشګویي او وړاندوینه کړې ده. ولې داسې خلک ضرور شته کومو ته چې ګونګیان او کاڼه ویل سمه خبره ده، ځکه دوی نه د حق ویلو قابلیت لري او نه د حق اوریدلو صلاحیت لري. داسې خلکو ته چې موږ او تاسو ګونګیان ونه وایو نو څه به ورته وایو چې نه د حق ویلو قابلیت لري او نه د حق د اوریدلو قابلیت لري. سره له دې چې د دوی پر خلاف په رسنیو کې پراخه مضامین خپریږي تر څو دوی لارې ته راشي او د خپل فساد او د خپل منکراتو ته متوجه شي. مګر که والی دی، که وزیر دی، که رئیس دی، که قاضي دی، د دې خلکو په خبرو باندې بلکل غوږ هم نه خوځوي او نه ورته څه اهمیت ورکوي. دغه خبیث خلک بیا په سټیج او په دریز باندې ودرېږي، په جوړو شوو غونډو کې دومره پاک او صریح دروغ وایي چې د رسنیو کارکوونکي د دوی د دروغو د خپرولو څخه په تنګ راځي. دوی دومره نااهله دي چې د لکونو روپو دنده ورته ورکول کیږي، په اخیستلو کې هیڅ دریغ نه کوي او د زړه له مینې او علاقې څخه یې اخلي، مګر د دغې دندې د پرمخ وړلو هیڅ وړتیا نه لري او نه یې پرمخ وړی شي. په بخاري کې راځي چې یو اعرابي او یو بانډچي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په وړاندې حاضر شو او ویلې د الله رسوله قیامت به کله راځي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ځواب ورکړ کله چې امانت خیانت شو نو د قیامت انتظار کوه. هغه بانډچي یو ځل بیا وپوښتل امانت څه ډول خیانت کیږي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ځواب ورکړ کله چې دندې نااهلو او ناوړو خلکو ته وسپارل شي لکه قیادت، صدارت، حکومت، وزارت، تدریس، امامت او خطابت او داسې نور. نو په دې وخت کې بیا تاسو د قیامت انتظار کوئ. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې مبارک کلام څخه دا راڅرګنده شوه چې د نالایقو حکمرانانو څخه پرته به په دندو ګمارل شوي نور خلک به هم نااهله وي. لکه څنګه چې نن سبا موږ او تاسې په موجوده حال کې ګورو ملحد، فاسق، فاجر، بخیل، بدکاره او بد اخلاقه خلک د لوړو لوړو څوکیو په دندو ګمارل شوي دي. دا هغه څه دي چې په دې باندې څوک سترګې نشي پټولی او په خپلو سترګو یې موږ او تاسې وینو. د پارلمان او د ملي شورا غړي اکثره دومره نااهله دي چې د یوې وړې خبرې لپاره په اونیو بحثونه کوي، خو بیا هم یوې ښې پایلې ته نشي رسیدی. هغه خلک هوښیار او معزز ګڼل کیږي چې هغه شتمن وي او هغه مالداره وي، لکن د دې نااهلو فعالیتونه او کړنې ځینې وخت له رسنیو څخه خپریږي، نو خلکو ته معلومات په لاس ورځي چې د ننني عصر د مخورو خلکو بدې کړنې تر کومې درجې پورته شوي دي. په همدې اړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک کلام دی فرمایي
لا تقوم الساعة حتى يكون اسعد الناس بالدنیا لکع ابن لکع. قیامت به تر هغه وخته پورې قایم نشي تر څو چې د دنیا ډیره برخه داسې خلکو ته ورنه کول شي چې هغه به پخپله هم دله او د اوس وي او پلار به هم همداسې وي. په دغه وخت کې به څه ناڅه نیک خلک هم موجود وي او ډیر ژر به دنیا ته صادق خلک راشي. د دغه وخت په انسانانو کې د لوړو اخلاقو لرونکي انسانان ډیر کم دي او هغه وخت دی چې په اړه یې د بخاري شریف په روایت کې راغلی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یذهب الصالحون الاول فالاول ویبقي حفالة كحفالة الشعير او التمر لا یبالیهم الله بالة. نیک او صالح خلک به پرله پسې ختم شي، بیکاره خلک به پاتې شي، داسې خلک به پاتې شي لکه د خرما یا د اوربشو پوټکي او بوس. الله رب العزت به د داسې خلکو هیڅ پروا نه کوي. د ترمذي شریف په یو روایت کې راځي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل قیامت تر هغه وخته پورې نه راځي تر څو چې تاسو خپل امام او پادشاه قتل نه کړئ، تورې روانخلئ او د تورو په وسیله په خپلو منځونو کې ونه جنګیږئ او د دنیا وارثان شریر او شر اچونکي خلک نشي. د هغه څیزونه دي درنو اوریدونکو چې نن ورځې موږ او تاسې په خپلو سترګو باندې وینو. الله رب العزت دې زموږ او ستاسو په حال باندې رحم وکړي. همدارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت د علامو څخه یوه علامه دا ده چې داسې خلک به پیدا شي چې په ښکاره به دوستي کوي او په پټه به دښمني کوي. امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې له حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه څخه روایت کړی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل په آخره زمانه کې به داسې خلک را پیدا شي چې په ښکاره به ورونه وي خو په باطل کې به دښمنان وي. چا ترې پوښتنه وکړه ای د الله رسوله داسې به ولې کیږي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځواب ورکه ځینې به له ځینې نورو څخه طمع لري او ځینې به له ځینو څخه ویره لري، نو له همدې امله به مخامخ دوستان وي او مخ په شا به دښمنان وي. دغه کار نن سبا عام او ډیر شوی دی. مخامخ به له یو بل څخه ځانونه زاروي او د دوستي اظهار به کوي، خو څنګه چې پناه شي نو بیا یې له هغه نه سخت دښمن بل څوک نه وي او هغه پسې بدې ردې وایي. وجه هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم وښودله چې د خپلې کومې اړتیا د پوره کولو په غرض به د ده ستاینه او صفت او دوستي کوي په داسې حال کې چې په زړه کې به له همدغه کس سره سخته کینه او دښمني لري. د دغه ناوړه حرکت دوهم سبب یې داسې وښود چې د ویرې له امله به د هغه ستاینه کوي، د هغه د اقتدار او وحشت له امله به د هغه ستاینه او دوستي کوي په داسې حال کې چې زړه یې د همدغه انسان له بدیو او کینې نه ډک دی او همدغه انسان ته به په سینه کې اور بل وي. دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د نن نه 1400 کاله مخکې موږ ته ویلي دي او د هغه څه دي چې نن ورځې موږ او تاسې په خپلو سترګو باندې وینو. الله رب العزت دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي، هغه اعمال چې د الله رب العزت او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د رضا او د خوښۍ سبب ګرځي او د دې آخر زمان د فتنو نه دې الله رب العزت موږ او تاسې په خپل حفظ و امان کې وساتي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. د لوی ځمکې اسمانونه شنه سیندونه جګ غرونه دا خو ټول د ستا پیدا دي یا الله یا الله، دا خو ټول د ستا پیدا دي یا الله یا الله. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. همدارنګه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت د علامو څخه یوه علامه دا ده چې بربنډې ښځې به را پیدا شي او د نارینهو پام به ځان ته را اړوي. د مسلم حدیث دی، راوی د حدیث حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل
د دوزخیانو 2 ډلې پیدا کیدونکې دي او هغه ډلې ما نه دي لیدلي ځکه چې هغه ډلې لا تر اوسه نه دي پیدا شوي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د خپلې خبرې د روښانه کولو لپاره وویل یوه ډله خو داسې ده چې هغو به د غواګانو د لکیو په څیر ډنډې له ځان سره اخیستې وي او خلک به پرې وهي، سهار او ماښام به پرې د الله رب العزت لعنت وي، الله رب العزت به پرې غصه وي او له دوی څخه به الله رب العزت ناراضه وي. دوهمه ډله به د داسې ښځو را پیدا شي چې هغوی به جامې اغوستې وي خو بربنډې به وي. پردي نارینه به ځان لورې ته مایله کوي او پخپله به هم د هغوی لورې ته میلان کوي. د دوی سرونه به د اوښانو د کوپان په څیر وي، نه به جنت ته ننوځي او نه به د جنت بوی حس کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي پرته له شکه چې د جنت خوشبویي د کلونو کلونو مزل په اندازه تر لرې ځایه رسیږي، خو دوی به د جهنم په هغه قعر او په هغې کنده کې پراته وي چې هلته به د جنت بوی هم د دوی مشام ته نه رسیږي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه حدیث کې 2 وړاندوینې کړي دي. یوه هغه ظالمه ډله یاده شوې چې ډنډې به ورسره وي او خلک به پرې وهي، یعنی د واک په نشه کې به په غریبو او بېکسو خلکو ظلم کوي او پرته له کوم لامله به عامو خلکو ته ستونزه پیدا کوي او دوی به ځوروي. دا هغه څه دي چې نن ورځې موږ او تاسې په خپلو سترګو باندې وینو. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم 2مه وړاندوینه د بربنډو ښځو په اړه ده. مطلب دا چې په راتلونکې زمانه کې به داسې ښځې پیدا شي سره له دې چې جامې به یې اغوستې وي مګر بیا به هم بربنډې وي، یعنی دومره باریکه او نازکه جامې به اغوندي چې د دوی بدن به پکې نه پټیږي او نه به پکې پرده کیږي. یا په بله معنا چې جامې به باریکه نه وي مګر دومره چسپې او جوختې او تنګې جامې به یې اغوستې وي چې د هغوی د بدن غړي د هغه نه ښکاري. د دې جامو اغوستل او نه اغوستل یوه معنا لري. نن سبا خو د جوختو او تنګو جامو سره سره د بدن همرنګه او غنمرنګه جامې هم د فیشن یوه برخه جوړه شوې چې حتی د دې جامو او د وجود د پوستکي د رنګ تشخیص او تفکیک هم نه کیږي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا ښځې ولې داسې جامې اغوندي؟ د دې لپاره چې دوی خپله هم فساد ته میلان وکړي او خلک هم فساد طرف ته متوجه کړي. رسول الله فرمایي چې د دوی ځای جهنم دی، د جنت بوی به هم د دې و پوزو ته ونه رسیږي. خویندو او میندو د الله نه وویرېږئ، جامې هم سمې کړئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ښځې به پردي نارینه ځان پلو ته مایله کړي، یعنی داسې جامې به واغوندي چې د سړیو زړه راښکون ورسره پیدا شي. دوی پخپله هم د سړیو خواته مایله کیږي. مطلب دا شه چې د دوی بربنډي به د مفلسي له عمله نه وي، بلکې مطلب به دا وي چې سړیو ته خپل بدن ښکاره کړي او د هغوی زړونه ځان لورې ته رامات کړي. او دا ښځې به د نارینهو د زړونو د ځان لورې راماتولو لپاره 2مه طریقه داسې وکاروي چې دوی به د خپلو سرونو څخه پوړنی لرې کړي، ویښته به خوشې کړي او پر مخ به یې دانه دانه راپرېږدي. د اوښ د کوپان څخه یو مطلب دا هم کیدی شي چې خپل ویښته به ټول راټول کړي او د سر د پاسه به یې لکه مناره ودروي چې په دې ترتیب به خپل سرونه غټوي. د داسې ښځو په اړه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا ښځې به نه یوازې دا چې جنت ته به نه داخلیږي بلکې د جنت بوی هم د هغوی پوزو ته نه رسیږي. د جنت بوی 1500 کاله لرې مزل چې وي د انسان پوزې ته رسیږي، اما دوی به هغه ځای کې پرتې وي چې هلته به د جنت بوی هم د دوی پوزو ته نه رسیږي. نو خویندو د الله نه وویرېږئ، د دنیا په محدود او په لنډ ژوند باندې مه دوکه کیږئ. خپلې جامې سمې کړئ تر څو د آخرت په ورځ الله څخه شرمنده نه اوسئ، ځایم جهنم نه وي بلکې الله هم جنت ته ولیږي. دا د محمد رسول الله وینا ده، دا کوم افسانه نه ده. اسلامي شریعت له زنا څخه منع کړي، بلکې له هغو شیانو څخه یې هم منع کړي چې زنا خواته راښکونکی وي. تر دې چې ښځو ته یې د داسو تیزې خوشبویي لګولو نه هم منع کړي چې ښځې د دې لپاره ولګوي چې د سړیو په خوا کې تیرې شي او هغوی یې حس کړي. رسول الله د دې نه منع کړي او داسې ښځې ته د مسلم په یو روایت کې راځي
چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د سترګو زنا لیدل دي، د غوږونو زنا اوریدل دي، د ژبې زنا ویل دي، د لاسونو زنا نیول دي او د پښو زنا ور روانېدل دي. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ښځه د پردې شی دی، نو څوک چې د دې خواهش وکړي چې په ما باندې د نامحرم نظر ولګي په هغې باندې د الله رب العزت لعنت دی. ګورې خویندو رسول الله څه وایي؟ ښځه د پردې شی دی، نو کومه ښځه چې دا خواهش لري چې په ما باندې د نامحرمه سړي سترګې ولګیږي په هغې ښځې باندې د الله لعنت دی، نو په کومې ښځې باندې چې د الله لعنت وي هغه به څنګه ښځه وي؟ او د بیهقي په یو روایت کې راغلي چې څوک نامحرم ته وګوري او څوک چې د دې خواهش او تمنا وکړي چې ما ته د نامحرم وګوري په دوی باندې د الله رب العزت لعنت دی. یعنی کومه نارینه چې نامحرمې ښځې ته ګوري په دې نارینه باندې د الله رب العزت لعنت دی، او کومه زنانه چې دا هیله او تمنا لري چې ما ته د نامحرم وګوري او د هغو سترګې دې په ما باندې ولګیږي په دې ښځه باندې هم د الله رب العزت لعنت دی. او امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې د حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنه په روایت سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث ذکر کړی. هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل د کوم مسلمان چې بې اختیاره یو ځل د کمې ښځې په حسن سترګې ولګیږي پرته له قصده، خو بیا هغه د خپلې سترګې د الله رب العزت له ویرې نه پټې کړي بیا ورته نه ګوري، نو الله رب العزت به د دې کار په بدل کې دته داسې عبادت ور نصیب کړي چې حلاوت او خوږوالی به محسوس کړي. نن خو اتفاقي ډول باندې پرېږده، په قصدي ډول باندې نامحرمو ته کتل کیږي او د هغو نه خوند اخیستل کیږي. الله رب العزت دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. ډېر د فتنو په زمانې کې ژوند کوو. الله رب العزت دې د دې آخر زمان د فتنو نه موږ په خپل حفظ و امان کې وساتي. او خویندو ته بیا هم زما دا توصیه ده چې خپلو جامو ته متوجه شئ، د الله نه وویرېږئ، ځان د جهنم لرګي مه ګرځوئ چې هلته وسوځېږئ، بلکې نیک اعمال ترسره کړئ. هغه جامه واغوندئ چې تاسو ته الله او د الله رسول وایي، تر څو الله څخه په اوچته غاړه باندې ودرېږئ او الله رب العزت مو د بیبیانو سره په جنت کې یو ځای کړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. یو غنی کړه بل غریب کړه، یو دښمن او بل حبیب کړه، بے پروا یو پیدا کړه، بل د مرګ ته قریب کړه. حدیری دی پا من جوڑی لانا اخلو عبرتنا، حدیری دی پا من جوڑی لانا اخلو عبرتنا، دا خطو لستا پیدا دی یا اللہ یا اللہ. دالو ازما کی آسمانونا شنه سیندونه جګ جګ غرونه، دا خو ټول د ستا پیدا دي یا الله یا الله، دا خو ټول د ستا پیدا دي یا الله یا الله. دنیا دارالامتحان دی، خطا شوی پری انسان دی، سراسر فانی جهان دی، آخر ځای مو قبرستان دی، سراسر فانی جهان دی، آخر ځای مو قبرستان دی. جلالی ځان ته هوسا کړه، په قیامت کې حسابونه، جلالی ځان ته هوسا کړه، په قیامت کې حسابونه، دا خو ټول د ستا پیدا دي یا الله یا الله. دا لوی ځمکې آسمانونه
شنا سندونا جگ غرونا تالوی زمکی آسمانونا شنا سندونا جگ غرونا دا خطول اسنا